څو دعاګانې شوې؟ پنځه. شپږمه دعا یا ذکر. عن عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها وي دا په صحیح بخاري کې دا روایت ها. دا کله په نورو کتابونو کې وي، خو چې کله په صحیح بخاري یا صحیح مسلم کې راشي نو بیا طریقه د علماو دی چې اکثر دغه ذکر کوي او بس. مطلب دا نه دا روایت صرف دغه یو کتاب کې دی، نورو کې وي، خو چې په صحیح بخاري کې راغی، بخاري مشهور کتاب دی، بس هغه ذکر کوه خبره ختمه شوه. په صحیح بخاري کې دا روایت دی د عائشة رضی الله عنها کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اوى الى فراشه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به کله خپل بسترې ته راغی، او دا قسمه خبرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانې یا ډېر نقل کولی شي، او یا یې د هغه خادم انس بن مالک رضی الله عنه، ځکه چې هغه سره کور کې دننه دي که یا بل خادم. بارایي خلک دې نه خبرېږي الا دا که چېرته پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سفر باندې یا د چا کره یي او هلته وده شوی هغوی لیدلی، هغه جدا مسله ده. نو دا وی عائشة رضی الله عنها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله خپلې بسترې ته راغی نفث فی کفیه، نو په دواړو لاسونو کې به یې اخرني 3 سورتونه چوپ کړل، بقل هو الله احد وبالمعوذتین جمیعا. قل هو الله احد سورة اخلاص، معوذتين سورة الفلق او سورة ناس، سورة الناس. دا 3 سورتونه به وي او پس کې به چوف کړو په لاسو کې. نفث څه ته وایي چې سړی معمولي چوف وکړي، د خولې نه هوا وځي، کله ناکله ورسره معمولي کلونوالی لړ شي، نو دې ته ویلی کېږي د دې مطلب دی نفث فی کفه. دا به وي بیا په دواړو لاسونو کې داسې، نو بیا به یې څه چل وکړو ثم یمسح بهما وجهه، نو بیا به یې په خپل مخ مبارک باندې راښکوت. وما بلغت یداه من جسده، او د بدن کم حصې ته به چې لاس مبارک رسېدل نو په هغې به یې راښکوت، یعنې کم ځای ته چې به لاس رسېدو و به یې رسو او په هغې به یې لاس ول، د دواړه دا د هغه طریقه. یو روایت کې راځي 3 پیرې به یې دا کار کو. په حفاظت کې شو سړی، لکه ته قل والله احد وایه، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دا قیمتي اوچت صورتونه ووایه، بیا په لاس کې چوف کړي، بیا په مخ او په ټول بدن راکاږي، تر الله په حفاظت کې شو. قالت عائشة، عائشة رضي الله عنها فلما اشتكى، او چې کله د نبي صلی الله علیه وسلم بیماری یا درد ډیر شو، كان يأمرني أن أفعل ذلك به، نو ما ته به حکم وکړو چې زه داسې وکړم په هغه، زه داسې وکړم په هغه. دې څه مطلب دی؟ چې دا صورتونه ووایم او په خپل لاس کې چوپ کړم او بیا په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې راکاږه. دا اوس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت کار دی. کم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت وي که نه، نو هغه به د شیطان تاله طاقت نه درکوي د هغې د کولو، خو چې کوم کار نه ثابت هغه به راته ډېر ښایسته کوي او په هغې پورې به نښتی. لکه دا ما ډېر پښتانه لیدلي د مانځه نه بعد چې کښېني، پته یې مسنون اذکار وایي، که نه ځکه زما اکثر خلک مسنون اذکار نه وایي، نو ورته یاد دي نه دي خبر دي، د هغې په ځای هغوی 2 کاره کوي، یا ډایرکټ سنتو ته ودرېږي او یا دغه رواجي دعا غواړي. نو که چېرته دی اذکار ووایو نو بیا به څه چلو کړي، هغه به ټول په دې داسې په دې بدن یې راکوي، دا غاړه به کوله کړو، دنه به چوف چوف. ولې؟ وایي دا دم هم شو. ګوره همیشه دا کله ناکله یو سړی داسې وکړي، لکه یو ورځ یې وکړو، زه څه خبره نه ده،
خو ته روزانه اذکار صرف د ځان دمولو لپاره وی دا بعض خلک چې د الله دا بندګي کوي نو اولنی سوچ یې پکې دنیوي فایده وي ګوره ته به اولنی سوچ د الله رضا ساتې ورسره کې دنیوي فایده درکړه یو ډېره ښه ده لکه بعضو دا مطلب دی چې زه دینداره شم نو زه به مالداره کېږم اوس زما کار دی که زه د میاشتې مثال کې وایي 3000 روپۍ ګټم نو چې زه دینداره شم نو زه به 1500 ګټم په دې نیت باندې دینداري دی او زه چې د اذکار ویم بس دې کې دقه یو څوک دی چې الله ما وساتي د شر نه صحیح ده دا انسان په دې نیت ویلی شي خو د ټول اولنی نیت به ستا صحیح د الله رضا لټوه چې الله زما نه راضي شي نو د مانځه نه بعد د اذکار موږ د الله بندګي کوو همیشه به ته په دې نیت وایي چې به ځان دم اچې او ځان دمې او ته پې ځان مه دموه دا داسې اذکار دي چې د دې د لاسه د الله بغیر د دم نه به حفاظت کې ساتي ته چې د مانځه نه بعد د اذکار وایې که هر مانځه نه بعد او سهار او ماښام الله دې حفاظت کوي که په ځان یې چوف کې او که نه یې چوف کې خو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نه دي نقل او نه د صحابه کرامو نه او نه د دین د مشرانو نه چې د هغوی طریقه دا وه چې د فرض مانځه نه بعد چې به اذکار یا دعاګانې وغوښتې نو بیا به یې په بدن باندې لاس راښ کول دا طریقه د هغوی نه وه وخیر الهدي هدي محمد صلی الله علیه وسلم او ټول خیر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لار کې دی وکل خیر فی اتباع من سلف او ټول خیر په تابعدارۍ د دین د مشرانو کې دی که نه او هغوی دا کار نه دی کړی ما ورته چې بیا ولې مخکې کېږو خو که اوس زما د بیان دا ټوټه څوک راوالي ورته پوهېږي نن سبا هر سړی مفتي دی پخوا به چې چا بیان کوو او لایو راشي هغې دپاره به د ټي وي او چینلو او بعض چینلې وي محدود او د هغوی سره به خبره کېده هغوی به هر مولا نه راوستو چې څوک به د هغوی د طبیعت برابر اوس پکې چینلو مینلو اجازت ته ضرورت نشته کمره کې کښېنه او بیان شروع کړه هله پاسه ورته بره ولیکي چې فضیلت الشیخ علامه او مفتي صاحب او پلانې نو زموږ پښتانه خو دغه باندې نه دوی خو ټانګه کې مخکې کښېني دوی خو دا ګوري چې بیان روان دا سبحان الله سخت وګوره څه وخت ښکلې خبره وکړه ښایي دې سړي کوم ځای کې سبق وایي د ده پته شتي نه د ده سره علم شتي د ده پته شتي نه د ده څه اصل نسل درته معلوم دی نه دې څه بیاني ته د پته شتي نه مخکې چې د ده بیان اورېدلی نه نو چې د یو سړي ته خبر دومره هم نه چې ده سره علم شتي و که نه ته پورې ونښتی اوس زما دا ټوټه چا راواخېسته د بیان چې دا طریقه صحیح نه ده دا په دې بدن باندې لاس راښکوده د فرض مانځه د اذکارو نه بعد همیشواله په دې کولو صحیح ده اوله وګوره دا څنګه او یو سړی که په ځان لاس راکاږي او الله ورته فایده ورسوي نو ای مولانا صاحب ته ولې په هغه باندې ردونه کوې نو د عوامو وګوره خبره د ده صحیح ده که نه ده وایي که چېرته چا ته خیر ورسي نو ته یې ولې منع کوې او دې خبر په دې نه دی چې خیر په بدعت کې نه وي خیر د پیغمبر په تابعدارۍ کې او داسې چې د یو نر زوی ورته مخامخ ناستي هغه ورته ووایي چې په ګډوډو خو ته په سر یې هغه خو تا ته هغه لار ښایي چې هغه د رسول لار ده او خیر ټول د پیغمبر په لار کې او صحابه کرامو په لار کې پوه شوي په دې مسله وکړه ښه لکه اوس ما دا ووایي چې دا طریقه نشتې په شریعت کې چې دا ختمونه چې زموږ په دې ملکونو کې کېږي سپارې په خلکو تقسیم شي او مولیان او قاریان یې راجمع کړي ته به ورته ووایي چې ګوره دا د پیغمبر نه نه حساب دا صحابه کرامو نه حساب دا د څلور امامانو نه هم نه دي حساب دی به څه وایي داسې د عوامو دغه زړه سره دغه زړه ول راوچتوي ویې چې یو کور کې 15 کسان راجمع شي او قرآن ووایي دا د دې نه ښه نه ده چې دلته سندرې لګېدلي خبره کوم ځای ته بوتله ګوره یو کور کې 15 کسان راجمع شي
په شریکه قرآن ختم کی دا د دې نه ښه نه دی چې کور کې سندرې لګېدلي دا اوس ګوره خبره کوم ځای ته مې وړه ښه هغه اورېدونکي څومره ښکلې خبره وکړه چې یو کور کې 15 کسان دا چې قرآن ختموي ما تا ته دا نه دي ویلي چې ته قرآن مه ختمه او ته سندرې واوره دا خبره خو چا کړې نه ده خو تا ته موږ دا وایو چې د بل د طرف نه داسې قرآن ختمول دا په شریعت کې نشتي شتي قرآن ختمول راواله ځان لی وایه که نه موږ دا نه وایو چې ځان له قرآن وایه چېرته موږ ویلي که نه ویلي په مکه یې وایو ځان له وایه که نه خو چې ته قاریانو له ټیکه ورکړي لکه څنګه چې هغه څه په پوسټر کې ورکړي دي چې هر څه په منګه او ته بېغمه دا په شریعت کې نشته دا شارټ کټ لارې دي او زموږ د خلکو دغه لارې ښودي لکه وایي به پوره قرآن به وایي او ختموي به مولوي صاحب ته جیب کې 2000 روپۍ کېږي او اوله کار ټول ختم کړي نو بیا بعض قاریانو د دې ټیکې اخیستې ټیکهداران دي موږ ته که صحیح ثقه کسانو بلکې بعضو قاریانو چې پخوا دا کار یې کوو هغوی راته ویلي چې زموږ ټیکهداري به وه نو د علاقې یو مشر ملا دی او قاري دی د هغه سره کشران دي خبره د مشر سره کېږي مثال کې 15,000 روپۍ باندې ختم به کوي نو دې 15,000 کې 3,000 د جیب ته لاړې 2,000 په دغه کشرانو قاریانو باندې تقسیم شو نو دا ماته یو ملګري په خپله خبره کړې وه چې موږ ته به مدرسه کې چې زموږ کوم مشر استاد و موږ یې واړه وو موږ به یې ختمولو ولېږلو نو داسې به راته ووي د ځان نه راپسې د مخلص بچي جوړ نه کړي ټول به نه وایو خاصې کار ختموي او راځي ښه نو هغه بل یار خو بهر ګرځي سپینو جامو کې جیوي زموږ په والد صاحب پسې ختم روان دي او زموږ په والده پسې او دی خبر هم دی چې را ختم د څه دی او څه نه دی او څه وي او که نه خو چې دی راښکاره شي هغه ضرور ان الذین قالوا ربنا الله دې دې سره خبر هم یې دوی سره په 15,000 روپو کې کار وشو دا حقایق دي خو زه تا ته دا وایم چې نه ته به یې په خپله وې ستا بچي به قرآن وایي ستا ښځه به یې وایي ستا مور پلار به یې وایي او مړه وي ستا هم څه کار نه شي تا قصه دومره اوږده کړه چې په خپله به یې وایي موږ سره دا ټیم کوم ځای په خپله موږ په خپله به دنیا کې مصروف هسې خبره مې کوله چې دا مولیان به چې په غلطه دوی به روغه خبره راولي او سمه به یې داسې تاو کي چې د عوامو هغه ذهن به ټول ګډوډ کړي لکه وګوره وایي 15 کسان تلاوت کوي دا د سندرو نښه نه ده نو خبره روانه څه ده او ته لاړې چېرته بیا هغه عوام هم هغه دي چې ځان یې ړوند کون کړی د سم بکم عمیون چې مولوي صاحب شوی د دوی په ایمان دی یو پکې دا نه راپاسې ورته وایي چې مولوي صاحب مسله خو هغه داسې نه دی بیان کړې څنګه چې ته وایې هغه وایي چې په دې طریقه دلیل نشتی نو کو دلیل پې ته به موږ ته وښایه اخو دا وایي چې قرآن په خپله ووایي که نه د دې جواب دا نه دی دی جواب دوی به دا خبره راوالي او تاو را تاو به یې کړي اوس مخکې ورځو کې ثابتت به مخکې یو صیب په ما باندې بیان کړه او دا ډېر دی لږې دا بیانونه کوي څوک یو څه چې معمولي زړه وشي چې یاره داسې را خلک زما باره کې لکه خبره وکړي ژر به موږ باندې ردونه شروع وکړي او خلک یې بیا په دومره ښه الفاظو یاد کړي خو دې خلکو له حیا نه ورسي وایي زما په یو مسله باندې رد کوي نو پای کې ما دا ویلي دي چې دا پلانې قول د پلانې عالم دا کمزوری دی نو اوس دې څه کوي ما دا ویلي ما د پلاني ته د دې سند نه رسي لکه دې عالم ته د دې خبرې سند نه دی رسېدلی نو دا په هغه دروغ دي و دې رد په ما څنګه کوي وایي واورئ دې وابي ته وکېدی د پلانی امام او شیخ ګستاخي وکړه دا ګستاخ او موږ چې تاسو ته وایو چې مه منئ د دې وابیانو د دې ګستاخانو زموږ اولیاء الله دوی پرې نه ښودو زموږ بزرګان دوی پرې نه ښودو زموږ امامان دوی پرې نه ښودو زموږ پلانی پرې نه لکه ما خو صرف دا خبره کړې ده چې دا پلانی ښه سړی دی خو د دې خبرې سند هغه ته نه رسي لکه دا زموږ دا ملګری د عثمان ښه سړی دی خو یو سړی وایي چې عثمان دا خبره داسې کړې ده زه ورته ووایم چې تا سره څه ثبوت دی چې عثمان کړې ده
دریم راشي ما ته وایي بې ادبه د عثمان دې څومره بې ادبي وکړه. ما د عثمان څه بې ادبي کړې وه؟ بلکې زه خو د عثمان خیال ساتم چې څوک به دروغ ور ونه تپي. نو تپوس مې وکړو چې آیا د دې خبرې څه سند شتي؟ که سند یې نه نو بیا خو دروغ دي. په دې یعنې تقریبا ما ته ښکاري 18 که 19 منټه په ما باندې دا قیسې کړي. 19 منټه د یو غر او بل غر ویشتی او په 19 منټه کې د سند ونه ښو چې دغه سړي ته راسي. او بیا هم دغه د مقلدینو په تله کې زه پړ او هغه وړه. نو کله چې هم د چا بیان اورئ که نه نو د زړه په غوږونو یې اورئ چې دا دی وایي څه، ایا دا خبره مناسب ده، دا رد صحیح دی که نه دی صحیح. ځان داسې ړانده او کاڼه ځان نه مه جوړوئ چې څه دې مخې له راشي هغه شرکې او چې څه مخې له راشي هغه بیانوي. او دا خو آخره زمانه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې موږ د قیامت علامات ذکر کول که نه چې بیانولو والا به څه شي؟ ډېر به شي. یاد دی ته که نه؟ بیانولو والا به څه شي؟ ډېر به شي. څه مطلب دی بیانولو والا به ډېر شي؟ هر سړی به بیانوي، عمل والا به نه علم والا به نه. خو دا هغه زمانه ده بیان ته چې څوک وروختو که ډم شروع وکړه، کله پکې دا بس سیاستدانان د جمعې خطبه شروع کړي او بیان او خلک ورته سبحان الله وایي. که کرکټي ممبر ته وختو، که اجرا ممبر ته وختو، که جاهل ور وختو، که ماشوم ور وختو. او موږ داسې عجیبه قوم یو چې په دې ممبر هر څوک وینو په هغه باندې زموږ ډېر اعتماد دی. ولې بې اعتماد دی؟ علم کمی دی. بارک الله فیک. بل موږ دا قاعده په ذهن کې اچولې ده چې په منبر چې څوک هم ناستي دا به صحیح دی به پوه او چې په محراب کې څوک هم ولاړي نو دی به صحیح دی به عالم وي. لکه هر سورګیری شاګول دی چې ګیره سره ده دا شاګول ورزب او چې بیا پټکې په سر کړی او چې بیا آخري لنډي صورتونه ورته یادي. تاسو زموږ قصه څه پیرې کړو ډېره خوږه قصه ده. زه اکثر ملګرو ته کومه زمونږ والد صاحب الله دې په هغه باندې خاص رحم وکړي. هغه او زه موږ یو ځای ناست نو یو کس د بل کس صفت شروع کړو. وی پلانې تاسو هغه پلانې یادوئ لکه موږ دا وایو چې د پلانې دا کار غلط دی. وی پلانې موږ وایو پلانې. وی تله چې الله کوم علم ورکړی دی توبه الله هغه سړی غریب خو په الف با باندې نه دی پوه. دی وایي چې دله الله کوم علم ورکړی دی. نو زموږ والد صاحب ورته وایي دیني که دنیوي وي دواړه دواړه. ښه نو دیني له وایي راشه دیني د سره څه علم دی؟ یاره وی نور خبر نه یم خو یو ورځ موږ عمرې له تلو یو ځای اوس ګوره په بس کې او ویده چې دا کوم لنډي صورتونه ما ته ورولي دي نو وایي زه ورته د ده علم ته زه حیران شوی لنډي صورتونه خو زموږ ماشومانان ورته هم یاد دي. بیا خو دا په ګټ علما دي. د کور ورونو کې چې زموږ دا ښځې خویندې ټول داسې دوی ته هم دا لنډي صورتونه یاد دي. خو دا ټول په مولیانو کې راځي. ګپ یې جوړ کړی د دین نه. ده سره چې کوم علم دی که نه یعنې د مخ هغه دغه یې ورسره سم بدل کړو. داسې یو تعجب دغه یې وکړو چې دا ته به وایي چې سم چې د سعودي عرب هغه مفتي اعظم دی. موږ کې دا غلطي ده چې تحقیق د چا نه او تحقیق ته ګستاخي وایي. وګورئ دا اوس بله مسله ده. لکه ته چاته ووایې چې ستاسو دا مولوي صاحب چېرې ته لږ معلومات خو وکړه چې د سره علم شته. ها زه به اوس معلومات کړم نه داسې ګستاخي خو نه ده. زه تاسو ته خپل ځان په باره کې وایم خپل ځان باره کې
زما باره کې معلومات وکړي، ښه معلومات چې څومره یې کولی شي ویې کړي. وایي دی د کوم ځای نه فارغه دی، د ده استادان څوک دي، د ته قرآن یاد دی که نه دی، د ته حدیثونه یاد دي که نه دي، د ده استادان شتي که نشتي، د سبقونه ویلي دي که نه دي. دا ټول ریکارډ زما داسې راوباسئ چې کلمې ترې راوباسئ، زه پرې نه خفه کېږم. او ولې پې زه خفه شم؟ خو خفه کېږي او پې څوک چې څه ورسره نه وي. زمونږ ورور الله دې وبخي کوم چې وفات شوی، هغه مدرسه کې سبق وي، قرآن یادو، هسې ریکارډ د دې خلکو به سره وباسي، نو هغې دغه کالر والا کپړې وړې وي، کالر رمات نه نو بیا چې دا قاري صاحب ورته ویلي که سبا دې راوړو دا درځه قینچي کو. هغه ما ته دا خبره وکړه، ما ورته ویل ما ته داسې کار وکړه قاري صاحب ته ووایه چې په دې دلیل څه دی چې دا حرام دي. یو شی حرامول حلالول دا خو د الله کار دی، بې دلیله ته څنګه وایي چې دا کالر حرام دی؟ یو هغه پسې سبا چې تللی دی، هغه ورته ویلي چې دا قرآن کې راغلي چې دا حرام دی. وما قتلوه وما صلبوه، وی سوره مائده کې داري الله وایي چې یهودو عیسی علیه السلام نه وژلی دی او نه یې پانسي کړی، او هغه له چې پانسي ورکوله کالر یې ایښی. ښه اره هغه ما ته ویل هغه پسه خو ماشوم نه پوهېدو په وخت کې، ما ته ویل قاري صاحب خو دا دلیل ووایي. نو ما قاري صاحب ته وایي چې دا خبره کوم ځای کې راغلې ده؟ وما قتلوا وما صلبوا په تفسیر کې دا خبره کوم ځای کې ده؟ ابو سبا له بیا لاړ، نو قاري صاحب اخر تنګ شو چې د دې څه اوړه راوړه کوي که نه. وایي چې راغی کور ته خاندلې ماسپښین مې ویل یاره وایه سړی نور غوسه شو. وایي څنګه؟ وایي ما ته وایي چې بس نور به دا قصې نه کې، موږ به درته دا هر څه واضحه کړی وی خو علم رانه هېر شوی دی. دا اوس داسې ناشنا خبرې وکړې چې اوس موږ چا سره بس یو، اوس تاسو ټول موږ وایي چې موږ مولیان یو او علم رانه هېر شوی دی. زه به تاسو سره بحث نه شم کولی. وایي چېرې ټول مولیان ناشته خو مسله څه ده؟ علم ټولو نه هېر شوی دی. نو ته به اوس د داسې مولانا څه تحقیق وکړې؟ هغه په خپله زما نه علم ټول هېر شوی دی. د تحقیق کوئ او د تحقیق موږ ته دا دین دا خبره ښوولې ده، او ځکه سلفو به دا خبره کوله، وی د دین په باره کې به دا نصیحت کوو فانظرو، وګورئ تاسو دا دین د چا نه علی، ویې ګورئ. لکه کراچۍ کې یو وخت یو کس نیولو سیک امام والته او 12 کاله که 13 کاله امامتي کړی، آخر کې پته ولګي سړی سیک دی، د قرآن یو څو سورتونه یاد کړي او روغه ښکلي ګیره او پټکی به اچو، خلکو یې زموږ مولوي صاحب. وروسته پته ولګېده چې سړی څه دی؟ سیک دی. د پیسو دپاره هغه دا سورتونه یاد کړي دا به نو دومره خو سړی معلومات کوي چې چې بیان کوي د ده څومره علمي حیثیت دی. دا یو قیمتي نصیحت و، اگر که زموږ نه لږ وخت واخیستو خو وخت ضایع نه شو، ځکه چې دې مسلې ته زموږ څه دی